الله الرحمن الرحيم. قصص النبيين الجزء الرابع. نننی درس زمونږ استاسې یو دیرشتم دی، عنوان دی د دې سبق قصة ایوب نمط آخر من القصص. د نورو قصونه په جدا طریقې د ایوب علیه السلام مبارک قصه. نمطن یعنی جدا طریقه، بل قسم، بل سلسله، دا ټول راځي. وقصة ایوب فی القرآن، په قرآن کریم کې ایوب علیه السلام مبارک واقعه ده، قصه ده. نمط آخر من القصص، د واقعو یو دویم قسم دی. ومظهر آخر من مظاهر نعم الله على عباده المؤمنین، الله جل شانه د خپل مؤمن بندگانو باندې د نعمتونو مظاهر کې یو مظهر دی. یعنی ومظهر مظهر دی، آخر بل من مظاهر د مظهرونو نه نعم الله، یعنی نعمتونو د الله علی عباده المؤمنین، د خپل مؤمن بندگانو باندې. یعنی الله رب العزت د خپل مؤمن بندگانو باندې د نعمتونو مظاهر کې یو مظهر دی چې الصابرین الشاکرین، هغه مؤمن بنده صابر، شاکر، والانبیاء المحبوبین، او خکل نبیو، یعنی صابر و شاکر و خکل نبیو ایوب علیه السلام، یعنی والانبیاء المحبوبین، یعنی انبیاؤنا محبوب خکل. فقد کان له، په تحقیق سره وو داغه د پاره من الدواب والانعام والحرث شیء کثیر، یعنی دغه ایوب علیه السلام مبارک سره مال، پټی، دغه دغه ډیر وو، دغه هر څه ورسره، او و اولاد مرضیه، او خکلی اولاد وو، یعنی د ایوب علیه السلام مبارک لره خکلی اولاد، هغه اولاد خکلی وو. فابتلي فی ذلک کله، نو د هغې ټولو باره کې هغوی په امتحان کې واچول شول، یعنی فابتلي ازمایل شول، امتحان کې واچول شول دغه ټول په باره کې، فی ذلک کله. وذهب عن آخره، او لاړل آخر پورې، یعنی آخر لاړل، د دې معنا خو داسې راځي، خو ادبي معنا به داسې کو وذهب عن آخره، او آخر هم د لاسه وتل، یعنی ټولې د لاسه ورکه. ثم ابتلي فی جسده، بیا هغوی جسم په باره کې هم ازمایلی شول. فلم یبق منه، نو هیڅ شی باقی پاتې نشو، سلیم سالم، سوا قلبه، یعنی د جسد نه، یعنی یو شی هم باقی پاتې نشو، یو اندام، سوا د قلب ولسانه، او د ژبې نه دغه پاتې شو. په دې باندې یذکر بهما، ذکر به یې کولو په دې دواړو باندې، یعنی په ژبه او په زړه باندې الله عز وجل. و افردا، او یوازې پرېښودلی شو، فی ناحیة من البلد، یعنی ناحیه یو طرف، داسې هم ویلی شو، خو ادبي ترجمه به د دې داسې کو و افردا فی ناحیة من البلد، او د ښار په یو ګوټ کې یو ځای پاتې شو. ولم یبق احد من الناس، یو باقی پاتې نشو یو کس هم د خلکو نه، یحنو علیه، یعنی ملګرو هم پرېښودلو، یعنی هغې نه علاوه صرف چې و سوا زوجته کانت تقوم بامري، هغه ورسره ولاړه وه په هغه امر باندې. یعنی ولم یبق احد من الناس یحنو علیه، هغې نه علاوه څوک نه و چې د هغې سره محبت او شفقت سره وخت تیر کړي، سوا زوجته کانت تقوم بامره، د هغې میرمنې نه علاوه چې د هغې خدمت به یې کولو. واحتاجت ایضا، نو همدکرنګې هغه هم محتاجه شوه،
د دې کم کوروالا او هغه هم محتاجه شوه ایضا همدغه رنګې فصارت نو وګرځېده یعنی هغه هم کار کول شروع کړل څه شی کار تخدم الناس خدمت به یې کولو د خلکو من اجله یعنی د حضرت ایوب علیه السلام مبارک د وجې نه. نو په دې عبارت کې د حضرت ایوب علیه السلام قصه بیان کړې شوه چې تاسې واورېدل چې ایوب علیه السلام ته باري تعالی ډیر مال او دولت ورکړی او ښایسته اولاد هم ورته ورکړي وو. نو بیا په دې اولاد په دې مال په دې جسم یعنی په بدن په دې ټولو باندې الله رب العزت نه په دې باندې امتحان وکړی شو. د الله رب العزت چې څومره نیک بندگان دي په هغې باندې قسمه قسم الله رب العزت د طرف نه امتحانات راځي او مخکې به راشي چې ایوب علیه السلام مبارک چې ډیر صابر و ټول قصه به بیان شي په دې کې.